نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم. محترم او معزز مسلمانان ورونو او د قدر ول علماء کرامو د افغانستان پر دین او پر مذهب مین ورونو دا چې افغانستان ته قسمه فتنې متوجې دي، نو یو د هغو فتنو څخه دا فتنه ده چې د افغانستان حق علما څنګه بدنام سي. محترم او معزز مسلمانان ورونو، افغانستان لله الحمد د وخت څخه فصل کی 90% الحمدلله احناف دي، او الحمدلله د افغانستان امارت اسلامی د دوحې په تړون کې پر دې باندې هم ډېر ټینګار وکړ چې د افغانستان پرېکړې به د حنفي فقه تر چتر لاندې کول کېږي. نو الحمدلله د افغانستان علما، د افغانستان خلق، عام خلق، د افغانستان ولس دا 90% حنفي دي. اوس خارجي مملکتونه او نور همسایگان مملکتونه هغه دا کوشش کوي چې د افغانستان حق علما په مختلفو طریقو سره بدنام کړي. یو د هغو طریقو څخه دا ده چې د افغانستان حق علما د نور علماو د روزنه سره دلته بدنام کړي، چې تقریبا 2 کاله مخکې د افغانستان د پاره یو دنګ منار د حنفي مذهب، یو دنګ منار او د حنفي مذهب باشجاعت عالم او د لامذهب د سترګو خار عالم الشیخ شهید رحم الله حقانی رحمه الله ډېر پرمختګ وکړ. هغه ډېر لاسته راوړنې ودرلودلې. هغه شخصیت چې د جهاد په ډګر کې مجاهد، د مناظرې په ډګر کې مناظر، د مدرسې په ډګر کې مدرس، د محراب په ډګر کې واعظ. هر هغه صفت چې د عالم لپاره لازمي و هغه په شیخ شهید رحم الله حقانی رحمه الله کې موجود. خو د هغه په مقابل کې زموږ همسایه مملکتونو داسې خلک وروزل، داسې خلک یې راپورته کړل چې د دې حق علما ورنګ غربت کې د هغو په مقابل کې ودرېږي. د هغو په مقابل کې هغه خلکو ته داسې بدنام کې د افغانستان خلکو ته زموږ د افغانستان علما یې داسې وروزل چې دلته زموږ حق علما خلکو ته بدنام وشي. پټه خبر نه کوو، نور دا خبر روښانه کوو، نور دا خبر ظاهره کوو. یو بد چهره، یو بدنامه چهره، یو برلوي چهره، یو سیپی چهره چې په جامه کې د حنفي راښکاره کیږي، خو په حقیقت کې برلوي او سیپی دي. عبدالخالق فاتح نه بلکې مفتوح، عبدالخالق مفتوح دا هغه بده چهره ده چې په خارج کې د دې لپاره روزل شوی، په نورو ګاونډي هیوادو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د افغانستان د مجاهدو علماو د لوړو شخصیتونو د حنفي مذهب د منارونو رنګ وربد کړي او د افغانستان عوامو ته هغه په بد خلکو باندې تعبیر او تلفظ او رسمي کړي. عبدالخالق مفتوح دا هغه څوک دی چې شیخ رحم الله حقانی شهید د فدایانو سالار د معسكر د مجاهدینو خادم
هغه چې په محبسونو کې په شپو په کلو بند تیر کړي، هغه چې په محبسونو کې کتابونه جوړ کړي چې د حنفي مذهب په دفاع کې احقاق الحق فی الدفع عن المذهب الحق جوړ کړي، پر دې باندې هم به چاپې ولګولې. دا یې هم خلکو ته بد معرفي کوي. بد معرفي کول لا څه، بلکې دا یې هم ورسره وویل ابو خالق مفتوح چې نور کمې په وس نه پراک رحم الله حقاني خو مرداروم، رحم الله حقاني خو مرداروم. د په دې خبيث خپل باندې دا الفاظ وویل سو. دا هغه څوک دی، دا هغه بده چهره ده چې د ګاونډیانو د خوا سره